د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د کال 2011 یو انټرویو دا وخت په پاکستان کې وایرل ده. په دغه انټرویو کې بنیامین نتنیاهو وایي چې دوی د ټولو نه غټ مقصد د ایران او پاکستان د اټومي هتیار نه منع کول دي. First is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. دغه خبره په ډاګه نه ده چې اسرائیل ټي وي 2 ته 14 کال وړاندې ورکړل شوی دغه انټرویو یو ځل بیا په سوشل میډیا شیر کول څنګه شروع شول. په کوم باندې چې سوشل میډیا استعمالونکو د غم او د غوسې څرګندونه کړې ده او دغه ویډیو شیر کوونکو خپل خیال دی چې اسرائیل د پاکستان اټومي هتیار د ځان لپاره خطر ګڼي. د پاکستان د اعلی چارواکو لخوا په دې باندې لا تر دې دمه څه غبرګون نه دی راغلی، خو تېره ورځ خواجه آصف په قومي اسمبلۍ کې د اسرائیل د جارحیت یعنی د ظلم او جبر په ضد ټولو اسلامي ملکونو نه د یو کېدو غوښتنه کړې وه.